د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هر پیشنګوئی زمونږ اساسي د دنیا او د آخرت د سربلندۍ او د کامیابی سبب ده. د الله رسول صحابه کرام سره ناستو اور ته فرمای اے صحابه اتدرون من المفلس، آیا تاسو مفلس پیژنئ؟ صحابه ورته فرمایل قالو المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. مفلس خو یا رسول الله هغه ته ویل کی چې هغه سره پیسې نه وي، مال درهم دنانیر نه وي. د الله رسول فرمای نه مفلس دا نه ده، بلکې زما د امت نه مفلس به هغه څوک وي ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه، وای د قیامت پر ورځ به زما د امت نه داسې کسان راوستلی شي بصلات و صیام و زکات چې هغوی به ډېر زیات منځونه کړي وي، روژې به یې نیولي، زکاتونه به یې ورکړي وي او ډېرې نیکۍ به راوړي چې د نیکۍ به د یو غر په مثال باندې وګرځي، لکه یو غر داسې به ودرېږي او هر سړی به دې ته پسخېږي چې یاره دا عمل کاش کې دا ما کړي وای او زه وای. خو لیکن دې بدبخته به د چا پسې به بد ویلي، چا پسې به تهمت کړی وي، د چا به مال خوړلی وي، د چا به وینه توی کړي او څوک به یې وهلی وي، ظلم به یې ورسره کړی وي. چونکې د قیامت داسې ورځ چې الله رب العزت هر سړي ته انصاف ورکوي، نو خلق به راځي او دنه به حق غواړي چې یا الله دې زما سره ظلم کړی و، زیاته یې کړی و، دا ګناه یې کړې وه، زما په حق کې دا ظلم یې کړی و. نو ملائکه علیهم الصلاۃ والسلام با د یو نیکی را اخلي، د هغه د عمل په اندازه به هغه ته ورکوي، د چا یې چې حق خوړلی، د چا یې چې کنځلې ورته کړي، غیبت یې کړی، بهتان یې پسې تړلی، دا ټول اعمال به راواخلي د خلکو ته به یې ورکړي. ډېر داسې خلک به پاتې شي چې هغوی حقونه به په ده پاتې وي، د سره به چونکې نیکۍ نه وي پاتې، نو امر به وکړی شي چې د دوی څه ګناهونه دي د پاتې خلکو دا راواخلي او د دې مجرم په غاړه کې ور واچوي. زنا به بل چا کړي وي، غلا به بل چا کړي وي، غیبت به بل چا کړی وي، ګناه به بل چا کړي وي، خو د دې مفلس په سر باندې به ور واچوي. د الله رسول فرمایي دا ډېر مفلس انسان دی، هېڅ پیدا نه کړی بلکې جهنم یې آخري ځای شو. زما عزتمندو سوچ کول پکار دی په دنیا کې چې نیکی کوي ورسره د انسانانو حقوق ادا کول پکار دی، د ګاونډي حقوق ادا کول پکار دی، چاته بد رد ویل نه دی پکار دی، چا غیبت نه دی کول پکار. یو داسې عمل چې سبا الله نه خسته داسې ستا دپاره داسې سبب وګرځېږي چې ستا نیکیانې خود اخوري، خو لیکن د هغوی بدي ستا په غاړه کې واچولی شي. الله دې داسې مفلس نه موږ او تاسې وساتي. او الله رب العزت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دې پیشنګویي او په دې حدیث باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.